ملګرو دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د پښتو یو ډیره مشهوره سندرغاړې نغمه هغې خپل خاوند سره 20 سال پس ملاقات وکړو. زه تاسو ته دا خبره هم وکړم چې کوم په سوشل میډیا او کوم حقیقت چې دی هغه دارنګې دی چې نغمې له کوم خپل خاوند چې دی هغې طلاق ورکړی و او د هغې طلاقو په نتیجه کې د دوی تقریبا 20 سال چې کوم دی ملاقات نه و شوی او نن د هغو کوم ملاقات چې وشو یعنی خپل کوم هغه حال احوال چې یو بل ته بیانه او یا داسې د زندګۍ کوم تیر شوي واقعات یو بل ته بیانول نو ډېر زیات کم یو ایموشنل سین چې کوم دی هغه جوړ شوی مختلف قسم خلک چې دی هغوی هم خواته ولاړو. زه به تاسو ته لږه خبره وکړم او لږه به تاسو سره دا هغه شیر کړم چې که تاسو وګورئ کم فنکاران دي دې نه علاوه کم داسې ګلوکار او یو څه بل څه د دې کم حالات او کومه نتیجه چې وي هغه بیا هم په داسې رنګ کې راوځي چې یا خو د دوی د کور کمې معاملې چې دي هغه داسې حد ته ورسي چې د دوی خپل منځ کې طلاق وشي یا د دې نه علاوه داسې یو بله ستونزه ورته رامخې ته شي چې د هغې له سببه دا ډېر زیات په پریشانۍ صورتحال کې وي یعنی د دوی کوم زندګي چې ده نو هغه بیا ډېره زیاته خرابه شي. اوس که تاسو وګورئ نغمه دا وخت که په هغه لندن کې او امریکا او په دیو کې اوسیږي خو کوم د ذهني سکون او کومه د فیملی زندګۍ حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب روان دي. نو دغه کوم ویډیو و دغه معلوماتو ما غوښته زه خپل کتونکو سره شیر کړم چې کوم ملاقات د دیو شوی او ډېر زیات په سوشل میډیا شیر کیږي نو ما غوښته چې هغه زه تاسو سره هم شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاږو. الله حافظ.